بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. تاسو به خامخا د جنسي کمزورۍ لپاره د مختلف قسم دوايانو او نسخو استعمال کړي وي. څوک چې مالدار دي هغوی ته ګرانې دوايانو اخیستلو او نسخو کې هیڅ کوم مشکل نه وي، خو غریب انسان چې دیاړي کوي هغه غریب د کور په لانجو کې دومره ګیر وي چې د ګرانو نسخو اخیستلو توان نه لري. نن دا ویډیو خاص کر د هغه کسانو لپاره ده چې د ګرانو دوايانو او نسخو اخیستلو توان نه لري. د دې نسخې استعمال شروع کړئ. دې نسخه کې چې کوم طاقت دی هغه د ګرانې نه ګرانه نسخه کې هم نشته. مختصر شان نسخه ده ملګرو، خو د تفصیل نه مخکې د تل په شانتي ستاسو ملګرو نه یوه وړه هیله لرم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ طبي او اسلامي معلومات، خوندورې او د پند ډکې کیسې او نور په زړه پورې معلومات همیشه تاسو ته په اسانۍ در ورسي. نو راځو د نسخې په طرف. ملګرو، تاسو به داسې وکړئ چې یوه د کورنۍ چرګې هګۍ به راواخلئ او بیا به د پنساري د دوکان نه سونډ راواخلئ. سونډ وچ ادرک ته وایي چې د پنسارینو په دوکان کې ښه ډېر میلاویږي. د 50 یا 100 روپو سونډ به واخلئ او ښه به یې میده کړئ، بیا به یې په یو بوتل کې واچوئ. بیا به داسې کوئ چې د شپې د څملاستو نه مخکې به یو کورنۍ هګۍ نیم پوخته وویشوئ چې د هګۍ زیړ کلک نه وي او ډېر نرم هم نه وي، یعنې نیم پوخته وي. هګۍ چې وویشي ده پاکه به یې کړئ، په منځ به یې کټ کړئ او سونډ به پرې واچوئ. د ذایقې لپاره پرې لږه مالګه هم واچوئ. د دې نسخې د خوراک نه وروسته به اوبه بالکل نسکئ. که ډېر تږي یې نو پی یعنې شیدې وڅکئ. بیا یوه ورځ وقفه او بله ورځ بیا دا نسخه وخورئ. کم از کم یو هفته دا استعمال وکړئ. دا هغه نسخه ده چې د کمزوري انسان ذکر هم تر 4 غنټو نیغ ساتلی شي. اکثر کسانو ته د ذکر د سستۍ مسله وي، نو دا ټول مرضونه به انشاءالله ختم شي. منی به مو ټینګه شي، سم هلکان به شئ. د دې نه علاوه دا نسخه د زکام لپاره هم ښه کار کوي. که مرۍ کې مو زخم هم وي نو انشاءالله دې سره به ټیک شئ. کوشش وکړئ د یخنۍ په موسم کې دا استعمال کړئ، ځکه د دې تاثیر ګرم دی، نو د ګرم سیزانو نه لږ پرهیز وکړئ. مسالې، پکوړې، سموسې، سره کړي سیزان او نور بازاري خوراکونو نه مکمل پرهیز وکړئ. د زړه مریضان او د تور زیړ او سپین زیړي مریضان، واده کړي ناواده کړي ټول خلک دا نسخه استعمالولی شي. نسخه مې درته وښودله، شفا ورکولو والا الله پاک دی. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ملګرو، مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.